السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت په جامو پټ اوسیږئ. تیر شوي درسونه مو هم په پوره غور او دقت سره لوستي او زده کړي وي او د تیر لوستونو کورنۍ دندې مو هم په پوره غور او دقت سره اجرا کړي وي. د راتلونکي لوست لپاره چې نن ورځ زه تاسو ته وړاندې کوم هم په پوره دقت او غور سره متوجه اوسئ او د دې لوست لپاره مو هم په خپلو کورونو کې مطالعه سرته رسولي وي. کتابچه او قلم له ځانه سره ولرئ. ګرانو زده کوونکو، د تیر لوست موضوع مو وه مرکبونه. څرنګه چې موږ تاسې لوستي وو ګرانو زده کوونکو چې مرکبونه د دوه یا څو عنصرونو د اتمونو له یو ځای کېدو څخه لاسته راځي چې د خالصې مادې یو ډول دی. یعنی مرکبونه هغه مواد دي چې د دوه یا څو عنصرونو له یو ځای کېدو څخه منځته راځي او ټول فزیکي او کیمیاوي خواص د مرکبونو په ټولو برخو کې یو شان وي یا یعنې ترمنځ یې تعامل صورت نیولی وي. نو دغه ډول موادو ته مرکبونه ویل کیږي او موږ تاسو لوستي وو چې مرکبونه د 800 ضرب شاوخوا کې غیر عضوي مرکبونه دي او د 20 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه دي. نو په همدې اساس باندې موږ تاسې ولوستل چې مرکبونه زموږ تاسو په ژوند کې ډیر مهم رول لري. ډیر مواد او د ژوند وسایل موږ او تاسو له مرکباتو څخه جوړ کړي دي. او ګرانو زده کوونکو، په تېر لوست کې مو ماده په عمومي صورت سره په دوه ډوله ویشلې وه چې ماده خالصه ماده ده او بل غیر خالصه ماده. د خالصه ماده بیا په دوه ډوله ده، عنصر او مرکب، او غیر خالصه ماده بیا په دوه ډوله ده چې یو یې متجانس مخلوط او بل یې غیر متجانس مخلوط ده. او په همدې توګه موږ تاسې ولوستل چې عنصر بیا په دوه ډوله دی چې یو یې فلز او بل یې غیر فلز ده. ګرانو زده کوونکو، د تېر لوست کورنۍ دنده ستاسو دا وه چې تاسو باید په خپلو کورونو کې د 15 صفحې یا پاڼې کړنه په خپلو کورونو کې تکرار کړئ او هغه نومونه چې موږ تاسو ته په دې کړنه یا کې راکړي دي هغه باید تاسو په خپلو کورونو کې په خپلو مربوطه جدول کې ولیکئ. انشاءالله چې تاسو دا کورنۍ دنده اجرا کړې ده ګرانو زده کوونکو. آفرین، ډېر ښه چې اجرا کړې مې ده. تاسو عنصر په دې کړنه کې چې موږ تاسو ته نومونه راکړي وو وپېژندل، په خپل مربوطه ستون کې مو ولیکل. ډېر مرکبات هم په همدې ډول متجانس مخلوط او غیر متجانس مخلوطونه ټول تاسو په خپلو اړونده ستونونو کې ولیکل. ډېر ښه، ډېر ښه. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو د نن ورځې لوست ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د اووم ټولګي کیمیا مضمون د دوهم څپرکي د نن ورځې موضوع مو ده د دوهم څپرکي لنډیز او د دوهم څپرکي د پوښتنو حل کول. د دې لوست موخه زموږ دا د ګران زده کوونکو چې تر څو تاسې د دې لوست تر پای پورې په دې وتوانیږئ چې د دوهم څپرکي موضوعات او لوستونه په لنډ ډول زده کړئ. او دوهم دا چې ګرانو زده کوونکو، تاسو باید په دې وتوانیږئ د دې لوست تر پای پورې چې د دوهم څپرکي تمرین او پوښتنې په خپلو کورونو کې په خپلو کتابچو کې حل کړئ تر څو ستاسو دغه د دوهم څپرکي ټول موضوعات په دقیق ډول زده شوي اوسي. ښه ګرانو زده کوونکو، د لوست پاڼه 14مه لوست مو 22 ده او زه صفت الله شاکر ستاسو په چوپړ کې یم تر څو تاسو ته دغه لوست وړاندې کړم. ګرانو زده کوونکو، په دوهم څپرکي کې موږ تاسې د مادې ډولونه ولوستل. لوستي مو چې ماده په عمومي صورت سره په دوه ډوله ده چې یو یې خالصه ماده ده او دوهم یې غیر خالصه ماده ده. غیر خالصه ماده. ګرانو زده کوونکو، بیا مو ولوستل چې خالصه ماده بیا په دوه ډوله ده چې یو یې عنصر ده او بل یې
مرکب ده. ښه ګرانو زده کوونکو غیر خالصه ماده په څو ډوله ده؟ غیر خالصه ماده هم په دوه ډوله ده چې یو یې متجانس مخلوط ده او بل یې غیر متجانس مخلوط ده. ب غیر متجانس. بیا مو ګرانو زده کوونکو عنصر بیا په دوه ډوله لوستی وو چې یو یې فلز و فلز او دوهم یې غیر فلز و. غیر فلز په دوهم څپرکي کې ټول موضوعات چې موږ تاسو لوستي وو په لنډ ډول یې تاسو ته بیانوم. ګرانو زده کوونکو ماده مو په دوهم څپرکي کې لوستې وای چې ماده په څو ډوله ده، څو ډولونه لري. ماده په دوه ډوله ده. لومړی خالصه ماده، دوهم غیر خالصه ماده. اول خالصه ماده په دوه ډوله ده، عنصر او مرکب. دوهم غیر خالصه ماده بیا په دوه ډوله ده، متجانس او غیر متجانس. او عنصر بیا په دوه ډوله ده چې یو یې فلز او دوهم یې غیر فلز ده. نو ګرانو زده کوونکو راځو د مادې تعریف تاسو ته په لنډو ټکو کې وایم. ماده هر هغه څه چې ځانګړي فزیکي کیمیاوي خواص ولري، فضا کې ځای ونیسي او کتله ولري ماده بلل کیږي. راځو خالصه ماده هغه ماده ده چې هغه د یو ډول ذراتو څخه جوړه شوي وي یا ټاکلی او ثابت ترکیب ولري. او غیر خالصه ماده هغه ماده ده چې هغه د یو ډول ذراتو څخه نه وي جوړه شوې یا ټاکلی او ثابت ترکیب ونه لري. عنصر مو داسې تعریف کړی و چې هغه د اتومونو یوه مجموعه یا یو ټولی چې د پروتونونو شمیر یې سره مساوي وي عنصر بلل کیږي. او مرکب مو داسې تعریف کړی و چې که چیرته دوه یا څو عناصرو اتومونه د کیمیاوي تعامل او کیمیاوي عملیې په واسطه سره یو ځای شي نو مرکب ورڅخه لاسته راځي. فلز د عناصرو یو ډول دی چې ځانګړي فلزي ځلا لري. د فلزاتو د عناصرو په نوم یادیږي. غیر فلزات یا غیر فلز فلزي ځلا نه لري لکه کاربن او فلز لکه المونیم، اوسپنه او ځینې نور. غیر خالصه ماده مو چې په تعریف کې ولوسته هغه ماده ده چې ځانګړي فزیکي او کیمیاوي خواص په هره برخه کې ونه لري یا په بل عبارت ویلی شو چې ثابت ترکیب ونه لري. غیر خالصه ماده بلل کیږي چې په دوه ډوله ده، یو یې متجانس مخلوط او بل یې غیر متجانس مخلوط. متجانس مخلوط ته موږ تاسو محلول هم ویلی شو. محلول متجانس مخلوط هغه ده چې په ټولو برخو کې یو شان کیمیاوي او فزیکي خواص ولري لکه د بوري او اوبو محلول یا د مالګې او اوبو محلول. او غیر متجانس مخلوط هغه مخلوط ده چې هغه په ټولو برخو کې یو شان فزیکي او کیمیاوي خواص ونه لري لکه د نخودو او کشمشو مخلوط. ګرانو زده کوونکو متجانس مخلوط ته محلول هم ویلی شو. او د مخلوط یا د غیر خالصه ماده او د خالصه ماده د مرکب ترمنځ توپیر په دې کې ده چې مرکب هم د دوه یا څو موادو له یو ځای کېدو څخه منځته راځي مګر هغه جوړونکي مواد یا عناصر یې خپل لومړني خواص له لاسه ورکوي. او غیر خالصه ماده
چې ده هغه هم د دوو یا څو موادو له یو ځای کېدو څخه منځته راځي مګر لومړني مواد خپل جوړونکي مواد خپل لومړني خواص ساتي لکه نخود چې خپل رنګ ساتي کشمیش خپل رنګ ساتي مخلوط هغه مواد چې توکي یعنې اجزاوې خپل لومړني خواص وساتي او متجانس مخلوطونه بیا په ټولو برخو کې یو شان کیمیاوي او فزیکي خواص لري غیر متجانس مخلوطونه په ټولو برخو کې یو شان کیمیاوي او فزیکي خواص نه لري او موږ تاسو په دې څپرکي کې دا هم ولوستل چې د فلتر تقطیر او تصعید او ځینو نورو عملیو په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د مخلوطونو اجزاوې یو له بل څخه جدا کړو محلول چې ده یو متجانس مخلوط ته محلول هم ویلی شو په همدې ډول موږ تاسو ولوستل چې محلولونه له دوه اساسي اجزاو څخه جوړ شوي دي چې یو ته یې موږ تاسو محلل وایو او بل ته یې منحله ماده یا حل کوونکې ماده محلل لکه اوبه او بل جز یا برخه د محلول چې ده هغه منحله ماده ده لکه بوره مالګه او ځینې نور ښه ګرانو زده کوونکو په دې څپرکي کې موږ تاسو بل دا ولوستل چې منحله ماده هغه ماده ده چې هغه په محلل کې حل کیږي لکه مالګه چې په اوبو کې حل کیږي مالګه کولی شو ووایو چې یوه منحله ماده ده او اوبه یو ښه محلل دی او همدارنګه محلل هغه ماده ده چې هغه په خپل ځان کې نور مواد حلوي لکه اوبه چې په خپل ځان کې بوره مالګه او نور مواد حلوي د مادې فزیکي حالت د منحله مادې په حل کېدو باندې اغیزه او تاثیر لري همدارنګه موږ داسې ولوستل چې د تودوخې زیاتوالی هم د حل کېدو پر چټکتیا باندې اغیزه کولی شي او انحلالیت مو هم تعریف کړی وو چې انحلالیت په ټاکلي محلل کې د ټاکلو موادو حل کېدل د تودوخې په ټاکلې درجه کې عبارت له انحلالیت څخه دي همدارنګه موږ تاسو ګرانو زده کوونکو په دې دویم څپرکي کې ولوستل هر هغه شی چې له یو ډول موادې څخه جوړ شوي وي خالصه ماده بلل کېږي عنصر هم د خالصې مادې له ډولونو څخه یو ډول دی او همدارنګه مرکبونه هم د خالصو مادې له ډولونو څخه یو ډول دی راځو ګرانو زده کوونکو د دوهم څپرکي پوښتنو ته په دوهم څپرکي کې موږ تاسو ته پوښتنې راکړل شوي دي چې دغه پوښتنې په څو ګروپونو کې راکړل شوي زه د دې پوښتنو له جملې څخه تاسو ته یو څو حلوم او نورو به تاسو کورنۍ دنده وي او تاسو به په کتابچو کې په منظم ډول دغه ټولې پوښتنې لیکئ او حلوئ به لومړی برخه کې سمې او ناسمې پوښتنې راکړل شوې سمې پوښتنې په مقابل کې خالی ځای کې به تاسو د سین کلمه ولیکئ او د ناسمې پوښتنې په مقابل کې به د نون کلمه توری یا د ناسمې کلمه ولیکئ لومړی پوښتنه دا ټول مخلوطونه متجانس مواد دي ټول مخلوطونه متجانس مواد نه دي مخلوط هم متجانس ده او هم غیر متجانس ټول یو مخلوطونه متجانس نه دي نو لومړی پوښتنه ناسمه ده او دوهم د متجانس مخلوطونو خواص په ټولو برخو کې یو ډول وي دوهمه پوښتنه سمه ده ځکه متجانس مخلوطونو کې ټولو برخو کې یو شان فزیکي او کیمیاوي خواص شتون لري لکه څرنګه چې مخکې مو یادونه وکړه ګرانو زده کوونکو همدارنګه ګرانو زده کوونکو شپږمه پوښتنه عنصرونه خالص مواد دي هو مخکې مو هم ولوستل چې خالصه ماده یو ډول یې عنصر ده همدارنګه ګران زده کوونکو اومه پوښتنه اوبه داسې محلل دی چې
ټول مواد په خپل ځان کې حل کوي. نه، دا ناسمه ده، ځکه چې اوبه ټول مواد په ځان کې نشي حل کولی، غوړي په خپل ځان کې نشي حل کولی. دوهمه برخه کې ګرانو زده کوونکو څلور ځوابه پوښتنې راکړل شوي دي. څلور ځوابه پوښتنه. نهمه پوښتنه ده هغه مواد چې له یو ډول یا مشابه پروتونونو څخه جوړ شوي وي په کوم نوم یادیږي؟ عنصرونو په نوم. الف جواب صحیح ده، ځکه چې د یو ډول پروتونونو څخه رامنځته کیدونکي موادو ته عنصرونه ویل کیږي. همدارنګه یولسمه پوښتنه ده د مخلوطونو ډولونه کوم دي؟ ټینګ او نری، مشبوع او غیر مشبوع، متجانس او غیر متجانس، مرکب او عنصر. موږ چې ګورو د مخلوطونو ډولونه دوه دي، متجانس او غیر متجانس. نو د جیم ځواب سم ده. او په درېیمه ګروپ کې موږ تاسو ته تش ځایونه راکړل شوي په پوښتنو کې چې په هغه تش ځایونه به په مناسبو کلمو ډکوو. دیارلسمه پوښتنه ده د بورې او اوبو مخلوط ته څه ویل کیږي؟ متجانس مخلوط ویل کیږي. د بورې او اوبو مخلوط ته متجانس مخلوط ویل کیږي. او ګرانو زده کوونکو پنځلسمه پوښتنه ده عنصرونه خالص مواد دي چې له یو ډول تش ځای راکړه ده څخه جوړ شوي دي. عنصرونه خالص مواد دي چې له یو ډول اتومونو یا مساوي شمیر پروتونونو څخه جوړ شوي دي. ګرانو زده کوونکو پاتې پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو به یې په خپلو کورونو کې ټولې پوښتنې په کتابچو کې لیکئ او په دقیق او درست ډول به یې حل کوئ. ګرانو زده کوونکو په دې هیله یم چې تاسو د نن ورځې لوست په دقت سره په خپلو کورونو کې مطالعه کړئ، زده یې کړئ. لنډي د څپرکي لنډیز چې تاسو زده کړئ دا ستاسو لپاره د دوهم څپرکي ټول درس تاسو ته پکې لنډ شوی ده او په لنډ ډول تاسو دوهم څپرکی زده کولی شئ. همدارنګه که تاسو په خپلو کورونو کې د څپرکي پوښتنې په دقیق او صحیح ډول حل کړئ نو زه په دې باور لرم چې تاسو به دوهم څپرکی په دقیق ډول زده شي. او ګرانو زده کوونکو دا چې دوهم څپرکی مو هم خلاص شو نو زموږ او ستاسو د راتلونکي ورځې لوست به دریم څپرکی وي چې په دریم څپرکي کې موږ تاسو کیمیاوي تعاملونه او کیمیاوي معادلې لولو. په دې هیله یم چې تاسو په خپلو کورونو کې کتابچه او قلم تل له ځانه سره ولرئ. په کتاب کې خپل د راتلونکي لوست موضوع چې دریم څپرکی کیمیاوي تعاملونه او معادلې دي په پوره غور او دقت سره مطالعه کړئ او د راتلونکي لوست لپاره هم تاسو چمتووالی ولرئ. تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو پر لوی او بخښونکي رب سپارم. الله مو مل شه.